د 2025 کال پیل او د انټرنیټي نړۍ یو نوی انقلاب. سلامونه، نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د انټرنیټ اړوند نه بلکې د انډراید موبایلونو د راتلونکي اپډیټ په هکله ده، کوم به چې په یاد موبایلونو کې رامنځته شي. ګرانو دوستانو، که چېرې تاسو هم غواړئ په 2025 کال کې خپل ځان دپاره ټلیفون یا موبایل واخلئ، نو دغه یو څو لارښوونې په ذهن کې په یاد ولرئ، کنې بیا به د موبایل پر اخیستلو پښیمانه شئ. ګرانو دوستانو، وړاندې له دې چې پر ټاپک باندې پیل وکړو، که مو تر اوسه ویډیو ته لایک نه وي ورکړی، ویډیو ته یو لایک ورکړئ، او که په چینل کې راسره نوي یاستئ، زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ نوې هر راتلونکي ویډیو تر تاسې در ورسیږي. راځو پر ټاپک باندې پیل کوو. ګرانو دوستانو، که چېرې تاسو هم غواړئ خپل ځان دپاره موبایل واخلئ، نو لومړنی اپډیټ څه راتلونکی ده هغه د ورژن ده. وټساپ اداره وایي که چېرې ستاسو د موبایل ورژن له 5 څخه ښکته وي، نو په یاد موبایلونو کې د میټا ادارې کوم سرویس یا کوم خدمات چې دي هغه کار نه کوي. که چېرې تاسو غواړئ وټساپ پکې وکاروئ، فیسبوک وکاروئ، نو دغه خدمات په یاد موبایلونو کې کار نه کوي که چیرې ورژن له 5 څخه ښکته وي. څنګه کولی شو د یو موبایل ورژن معلوم کړو چې دغه موبایل کوم ورژن لري یا څوم ورژن کې قرار لري؟ دغه طریقه هم درته درښایمه. د یو موبایل د ورژن معلومولو دپاره راشئ د یاد موبایل سیټینګ ته. ګرانو دوستانو، تاسو ته دغه سیټینګ پر هر موبایل کې موجود وي، را به شئ همدغې برخې ته، بیا به دلته مای ډیوایس کلیک کړئ یا مای فون. کولی شئ سرچ د لارې هم دغه اپشن پیدا کړئ. په دې ځای کې دوستانو لیکل شوي دي انډراید ورژن. ما سره چې کوم موبایل د دوستانو د دې ورژن 9 ده. که چیرې یاد موبایل له 5 څخه ښکته ورژن ولري، په دغه ډول موبایلونو کې د میټا ادارې کوم سرویس چې دی هغه کار نه کوي. ګرانو دوستانو، نو د دغه طریقې دلته تاسو کولی شئ د یو موبایل ورژن معلوم کړئ. نو که هغه موبایل چې ورژن یې له 4 څخه ښکته وي، که هغه ایفون هم اوسي، بیا یې هم د اخیستلو څخه ډډه وکړئ، ځکه دوستانو په دې کې د انټرنیټ اړوند ډیر سرویس کار نه کوي. که چیرې غواړئ تاسو یوټیوب سټارټ کړئ، نو یوټیوب تاسو کولی شئ ویډیوګانې وګورئ، مګر تاسو نه شئ کولی چې خپل ځان دپاره چینل پر مخ ویځئ په یاد موبایلونو کې چې ورژن یې له 4 څخه ښکته وي، 5 څخه ښکته وي. بل دوستانو، د یو موبایل بلیک لیست چک کول دي چې دغه موبایل اوس مهال په کومو ویب سایټونو کې بلاک شوی ده، کوم خدمات پکې کار نه کوي، آیا دغه موبایل چې زه اخلم دا خو به د غلا نه وي. د دې د چک کولو دپاره دوستانو تاسو به راسئ د خپل موبایل ډایل پیډ ته، او په هغې کې به دوستانو تاسو ډایل کړئ *0 ګورئ دوستانو دغه کوډ تاسو په سکرین باندې ښکاري. په دې ځای کې دغه کومه لیکنه سره واخیسته، دا به دې نه سکرین شاټ واخلئ. ګورئ دوستانو، ما الریډي سکرین شاټ اخیستی ده. بیا به راسئ ګوګل ته. په ګوګل کې دوستانو په دغه ځای کې تاسو لیکل کېږي د کیمرې ایکن ښکاري، همدې باندې به کلیک واخلئ. په دې ځای کې دوستانو همدغه سکرین شاټ چې تاسو واخیست همدا به راواخلئ. له دې څخه به دوستانو تاسو دغه یوه شمېره کاپي کړئ، دغه کومه 15 عدده شمېرې چې دي 2 دانې دي، تاسو ترېنه یوه کاپي کړئ چې هر یو تاسو اسانوي. ګورئ دوستانو، دغه کاپي اپشن باندې ورته کلیک واخلئ، دا به تاسو سره کاپي سي. له هغې نه وروسته په خپل موبایل کې کروم براوزر راخلاص کړئ، په سرچ کې ولیکئ IME پرو. IME پرو ګورئ دوستانو، همدغه ویب سایټ تاسو سرچ کړئ. دغه IME یو ځانګړی ادرس ده چې هر موبایل ته ورکول کېږي. را به شئ پر همدې ویب سایټ باندې به کلیک واخلئ. په دې ځای کې دوستانو IME چک یې لیکلی ده، تاسو به راسئ پر همدغه کوم ادرس چې تاسو کاپي کړه همغه به پیسټ کړئ، بیا به کلیک واخلئ I am not a robot. ګورئ دوستانو، د کلیک کولو وروسته په دې چک اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې د همدغه موبایل مکمل ډیټیل راخلي. آیا دغه موبایل خو به اوس مهال په کوم ویب سایټ کې بلاک شوی نه وي، کوم ویب سایټ خو په دې کې کار نه کوي، یعنې اوس مهال دغه ویب سایټ بلیک لیست چې کوم ده ټول کلین ده دوستانو. زموږ او ستاسو موبایل اوریجنل ده، یعنې د کوم ویب سایټ د دوی د دغه ادرس نه ده بند شوی یا نه ده بلاک شوی. ګرانو دوستانو، دا و د موبایلونو اړوند اړین معلومات. که چیرې تاسو غواړئ په 2025 کال کې خپل ځان دپاره موبایل واخلئ، نو تاسو همدغه لارښوونې په نظر کې ونیسئ. لومړی دا چې ورژن یې چک کړئ چې آیا ورژن خو به یې له 5 څخه ښکته نه وي. دوهم بلیک لیست یې چک کړئ، آیا دغه موبایل خو به د غلا نه وي، دغه موبایل په کوم ویب سایټونو کې بلاک شوی ده. نو دا دوستانو ډیر ضرور او اړین معلومات دی چې تاسو ورباندې باید وپوهیږئ تر څو په راتلونکي کې د کوم مشکل سره مخامخ نه شئ. که ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي، ویډیو ته لایک ورکړئ، او که چینل ته په لومړي ځل سره راغلي یاستئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې در ورسیږي.